جمال الوجود بذكر الإله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. در شریف من بانی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. بإخلاص درود الشريف هو بإخلاص. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. دیر محترم و مکرم عزت معاب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمن الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سے منور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 400 پلان اوڑین غیرت مندو پختنون انگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیداری حرم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو لرینا نزدینا راتلن کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما ددوڑو جہان و خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کوئے آمین. گلنو منگستاسو دا مخی دا رب العالمین دا عظیم کلام اللہ قرآن کریم فرقان حمید نیو دو آیاتون مبارکم استاسو دا مخی تلاوت کے پاغی کی اللہ جل جلالہ دخبل اولیاء اللہ دا نیکان صلح و صفت کی. رب العالمین جل جلالہ دا آغا نیکانو صفت کئی چی دا چاربت دا اللہ سر مزیدار وی دا چاربت دا مدینی منوری دا جانان سرا دا قرآن کریم سرا دا وظائف سرا دا مخلوق خدا سره د خیر او د نفع د فار د غټول عمر وقف کړي د دغه اولیاء او د دغه صلاح او صفت الله تعالی په قران کریم کې بلکې ثاني چې هغه د نیکانو اولیاء او صلاح او تا ډېر بد نظر کوي او کسو دی له خواله زینو هغه ته قسم الفاظ استعمالي شیر دی لمزه دی نیکانو خواله او د انسان عقیده کې دا فرق راولي دارا ولی مونږ ورته وایي چې نیکانو خواله سړی لاړ شي د رب العالمین سره تعلق مزیدار شي د مدینی د جانان سره تعلق مزیدار شي د قران کریم سره تعلق مزیدار شي. صحابه کرام مبارکانو پختنه کړی دا
چې ولی ستوي داغي خبر لازم خو الله اعلان کوي الا خبردار دا خنف تنبیه دا چې غوري اسنه د اولیاء پشان کی بے دبیونه کی گستاخیونه کی ان اولیاء الله بیشکا دوستان دا اللہ تعالی چیوی لا خوف علیہم نبوی یر پدیبانی ولا هم یحزنون او نبدی غمجن شپا خیرت اس انسان دوی چی دا اولیاء دوستان دا خدای سوک دی الذین دا کسان دی آمنو چی دی مان روڑی دی وکانو یتقون و دیب دا اللہ تعالی جل جلالہ نڈیر یریدن کی دی دا اللہ نے یریگی طال عمری دا اللہ سر مزیدار ربتی ہر وقت دا اللہ جل جلالہ نے یریگی و یرکی دا اولیاء صفت اللہ تعالی کھڑے دی اس یو انسان ځان ته د ولی نسبت کوي منځ نه کوي روزه نه نیسي حج نه کوي اعمال صالحه نه کوي بعض کسانو د هغه کسانو چې هغه بالماض دي او هغه کې تقوا نشته پرهیزګاری نشته نو هغه کسان به کې بیا بیلې ګوري دی اولیاء کې هغه چې ځان ته نسبت د اولیاء کوي جامع نه وي لغړ ګرځي جنکه زنانا نارینا دا ور سره لګیاوي چې سه مونږ ته دعاګانې وکا هغه که خپل پرده نشته نو هغه بل چاته صدا حیا د عزت او د ایمان پرده ورکی خو زمو خلق استثناء باندې کسان نه کوي نو هغه چې کم بد خلق وي هغه نیکانه ور سره یو شان کړی دی مونږ نه تبه برابر خو الله ور سره نه دی برابر کړی نیکان خلق دی بزرگان اولیاء صالحا کما کده انسان غلطی چې هغه مونږ کوي زمون مولانا صاحب مولانا ایوب جان صاحب مرحوم مغفور ته او کسراغه الله ټول مسلمانانو سره مغفرت نصیب کی درجات دی الله بلند کی ای صاحب زما صاحب ما نه خفه شوی دی چې ولی چې ما مشورو کړی دی هر نه خفه شوی دی نو ایسیب خدا سی چی زمو خدا سی صاحبان دی والله مونگا مانزکی لگ لٹو خوچ اغی سر امربتو شد مستحباتو تم بڑی والی پام کوئی تو سبحان اللہ نوائی نوافلو تم بڑی والی میمو خو پریدو نامو خو نور پاک خوگوال پیدا شد دے ولایت کی خو برکت داری ویدہ سنگا جی بس ایب دی جتا جمع شروع کا ناغلا سر خبری نکی نو دا سی خلقو در ڈالو نا دی خدای مونگا و تاسو بیا بچو ساتی لگا مین را سر ہوئے نیکان خلق آگا خلق دی چتا تا پا منزکیم خوگوال ملوشی اصلا کلی تسبیوی او تاسو را په تسبیح کې د الله په ذکر دړه مطمئن شي او د خوشاله شي نو دغه نیکان اولیاء کرام الله ستایي الله دې دغه نیکان او صالحو زمرو محبت او مين زموږ د ټولو نصیب کې امين وای لکه دړه د اخلاص امين وای نو باندې کسان بیرو لګي دو ناغنو کسان دي سم سره سم بتول یو کې مو وینا کم کسان چې غیزان د دغه داوی کوي خو ځکه د ولی درجه ته نشي رسیدي نبی مبارک نه صحابه پوښتنه وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اے ولی څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي اے الولی ولی هغه انسان دی اذا رؤو چې هر کله ته دی وویني ذکر الله تعالی عز وجل چې تا تدخل خدای دریات نیکان خلقو په ایمان وی چې دغه مخته ګوره خدای سړی ته یادېږي کنه نو دغه د نیکانو صفت دی داغه برابر د الله سره د مدینه د جانان سره د قران سره د تسبیح سره الله دې زموږ استاد او دغه تسبیحات سره محبت او مینه نصیب کړي لکه د اخلاص امین وای
شکم کسان اولیاء نه منی دام خلقم بدبخت خلق دی کا غلط نه منی نو هغه سره مونږ هم نه منو او کنه دې سمونه انکار کوي لکه صاحبان د قادری مبارکی دا نقشم د مدینی جانان پورې رسیدلې د پښتر پښتا نقشبندیه مبارکم رسیدلې د مدینی جانان ته اے چشتیه مبارکم رسیدلې د مدینی جانان ته او اے سروردیه مبارکم رسیدلې د مدینی منورې جانان مبارک ته سلور سلاسلی نو پدی باندې انسان الله جل جلاله تورسی او بیا د سلور سلسلی شری دا بیا د امام حسین صاحب د بچی د امام زین العابدین الله له طریقت دا طریقې مړې الحمدلله را برابر کړی خدای دې زموږ استاد ته دغه نیکانو دغه اولیاء دغه صلحاو سره محبت او مینه نصیب لارګي به یو سړی رواني الکه د الله ولی ودرېګا اے د الله ولی یره شی په خو د زماده د مخشر شي چې د خدای نیک بخته ته ارشا ته د الله ولی ولی هغه چاته وي چې هغه الله سره تمام مشوره بس ساتي داغه مخ نه رڼاګانې رواني عام انسان الله ولی المؤمنین الله دوست مؤمنانو دی خدا هغه چا دوست دی چې کوم انسان په الله جل جلاله باندې مین دی الله سره ربط مزیدار دی نو الله دې زموږ استاد د نیکانو صلاحو سره ربط نصیب کړي دا نیکان خلق چې دي سره ربط کړي نو خیر الله تعالی انسان لور کوي زبستا سمخ کی دا اولیاء کرامو کی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو نوسی مبارک چې اگر تمام اولیاء سردار دی د پلان د طرفه د امام حسن مبارک سے په اولاد کې دی او د مور د طرفه د امام حسین سے مبارک په اولاد کې دی د پلار نامه ابو صالح مبارک دا او د مور نامه سیدہ فاطمہ مبارک دا نن بداغي تذکرہ کما نمی محی الدین مبارک دی د دې تذکرہ کوم چې دا وتولی وي مشهور په سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله بلکې سانوي چې دا صرف د اولیاء د غری خو علم وسره نشتا موږ دا د پیغمبر نوسی دماغ لک کلاو کا دماغ لک برابر کا شاد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مبارک ذکر کری دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مبارک شدی نو دا پلار دا طرف دا امام حسن مبارک او دا مور دا طرف دا امام حسین سے مبارکانو پا اولاد کرا روان بلداله کتوی چې علم ورسره نو د قرآن حافظمو کتوی چې علم ورسره نو شیطان مقابله کې راغلی په دلایلو باندې شیطان یې پړ کړی دی او دی پې بر شوی دی که علم ورسره نه وی د قرآن کریم تاسو تفاسیر لیکلی دی حضرت چې ته پاغه اعتراض کتاب یو سپاره تفسیر نی لیکلی او شیخ عبد القادر جیلانی یو تفسیر لیکلی دی التفسیری جیلانی مبارک دا مبارک یو خکولی تفسیر لیکلی دی او زمانه تپوس مکوا نامی گرامی شیوخو نا تپوسو کده دا پباب کی ځکه د دې مطالعه وسره شوی دا استا خو شوی نه دا که یو سړی د شاد صفت کې تبه مړه دا لګیا د شاد لا پکې شي لګي خړې ته چې دا سړي پکې شباب الته وای چې ير خو غوالش تک نشتا زم تراش خیر دی که خونی درکا فخر بابا بوی الشیخ فخر الاسلام سے اغوی د اولیاء یو تار دی دا الله مونږ لرا کړه دی که دا غیب ته خبر شو مونږ ته نه پری دی وای چې دې کې ټول خواږه هم دل ترا دی یقینو کوي مونږ ته کوزي جی وی خره چې خدای دې خبر کړی دی وی مونږ ته دې کده ته بیان به شیخ بابا وی جی اسی اب لاره مدا خپل خلق دې درانه خلق دې د دې خلق نه تاسو مکار دی زکه چې دا غرابت د نیکانو اولیاء مبارکانو سره تیر شوی دی او بیا په موجوده کې د فلسفه حضرت سے مبارک سره ربط مبارک تیر شوی د دې ته پته لګی چې اولیاء کم خلق دي الله دې د نیکانو طریقې زموږ استاد سره نصیب وګرځي یمین وای
نرازینن دا دی اولیاء کې د شیخ عبدالقادر جیلانی مبارک تذکرہ کوما لگ دماغ بیدار کې د دې په باب کې څوک د بے الفاظ وي وتوي زکه موای چې دا د پیغمبر پاک مبارک په اولاد کې سبحان الله او د غي مبارک خاندان کې او په اولیاء کې خدای دل دون لړ مقام ورکړي چې حقیقت دا دی ته او ته زده نقشه لګه بیانوم